السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی بولان پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. یو نظر په سرټکو. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي او ډي جی آی ایس بهار و خبري غونډې ته وینا وکړه. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د فوټبال لوبغاړي محمد ریاض ملاقات وکړي. وزیر اعظم د ریاض حسین همت او حوصله وستایله. د داخله مملکت وزیر سېنیټر طلال چودھری قومي اسمبلۍ ته وینا پر مهال ویل چې د جعفر ایکسپریس پیښه ډیره د افسوس وړ ده. او اوس بشپړه خبرونه. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بگټي او ډي جی آی ایس بهار و خبري غونډې ته وینا وکړه او د جعفر ایکسپریس په هکله د ساتندوی ځواکونو د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل. ډي جی آی ایس بهار او د بلوچستان وزیر اعلی د ریلګاډۍ د پیښې په هکله وویل چې د مارچ پر 11 نیټه ترهګرو په بولان کې ریلوې په نښه کړه او جعفر ایکسپریس په درولو سره مسافران یرغمال کړل. دغه ترهګر نه یوازې د افغانستان بلکې په انډیا سره په تړون کې وو. ډي جی آی ایس بهار وویل چې په ریلګاډۍ کې 404 مسافران سپاره وو. مرحله وار یرغمال کړل سوي خوشي کړل څو. د اپریشن کلیرنس پر مهال لومړی ماښام و 100 ته نږدې مسافران ترلاسه کړل څو. ترهګر مسافران د سپر په توګه استعمالول. ډي جی آی ایس بهار زیاته کړه چې 21 مسافران د ترهګرو د ظلم ښکار سول. هغه وویل چې ترهګر به کله هم نه پرېږدو. د کلیرنس اپریشن پر مهال و ایس مسافر ته تاوان نه ورسول څو، خو بیا هم په جعفر ایکسپریس باندې برید کوونکي ټول 33 ترهګر جهنم ته واستول څو. د عملیاتو پر مهال 21 هم شاریان او د اف سی 4 ځوانان شهیدان سول. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف سره د فوټبال لوبغاړي محمد ریاض ملاقات وکړي. وزیر اعظم د ریاض حسین همت او حوصله وستایله او هغه ته د 25 لکه چک وړاندې کړی. وزیر اعظم وویل چې د ځوانان د هیواد قیمتي پنګه ده. دوی د لوبو او نور صحتمند سرګرمیانو کې په زړه پورې برخه واخلي او پاکستاني لوبغاړو ته د هر ډول اسانتیاو او هغوی ته په نړیواله کچه باندې د مسابقت لپاره د وسایلو ورکړه د حکومت لومړی پاملرنه ده. د قومي اسمبلۍ غونډه د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې وسوه. د داخله مملکت وزیر سېنیټر طلال چودھری په غونډه کې د وینا پر مهال ویل چې د جعفر ایکسپریس پیښه ډیره د افسوس وړ ده. رد کړل سوي تنظیم معصوم شاریان شهیدان کړل. د کلدم تنظیم د برید سره د پی ټی آی سوشل میډیا د پاکستان په فوج نیوکې وکړې. د رد کړل سوي تنظیم سره و هغوی ته اسانتیا ورکولو په ضد کلکه کاروایي کیږي. سېنیټر طلال چودھری وویل چې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې و ټولو سیاسي ګوندونو ته په ګډه کړنلاره پرانستلو ته اړتیا ده. د منصوبه بندي او پاکي وزیر حسن اقبال ویلي دي چې اسلام د امن او راداري مذهب دی. په اسلام کې د تندوالي خوښونې او انتها پسندي هیڅ ځای نشته. د اسلاموفوبیا د مخنیوي لپاره د اقوام متحده د نړیوالې ورځې په موقع په اسلام آباد کې د ترسره سوي دستوریت په وینا کې هغه وویل چې هیڅ یو قوم اخلاقي قدرونه زیار او هلو ځلو سره په نړۍ کې د عزت وړ ځای ترلاسه کولی شي. د اسلاموفوبیا د خاتمې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د بلوچستان اسمبلۍ غونډه د ډیپټي سپیکر غزاله ګوله په صدارت کې وسوه. غونډه کې د ماهیانو نیونکو دپاره د ماهیګیر کار جاري کولو او په میډیکل کالجونو کې د صوبایي کوټې د بحالولو قراردادونه په متفقه ډول منظور کړل څو. د ماهیګیر کار په هکله قرارداد مولانا هدایت الرحمن وړاندې کړی.
کوم کې چې د مایانو نیونکو د حقوق او ستونزو د هوارولو دپاره د عملي ګامونو غوښتنه وکول سوه. په دا دوران کې د ډاکټر نواز کیبزي وړاندې کړل سوی قرارداد کې د بلوچستان د لوستونکو دپاره په میډیکل کالجونو کې د ځانګړو نصرشتونو د بحالولو غوښتنه وکول سوه، کوم چې په اتفاق رایې سره منظور کړل سو. غونډه کې د غیر اعلامي ګیس لوډ شیډینګ هم بحث وسو، په کوم چې ډیپټي سپیکر د سوی صدرن ګیس د حالا واکمن په راتلونکي غونډه کې د راغوښتلو هدایت جاری کړی دی. صوبایي وزیر انډسټریز کامرس سردار کویار ډومکی ویلي دي چې ضلع هب د بلوچستان د معاشي ترقي هب دی. د انډسټریالایزیشن د ودې او ترقي دپاره به کړنلار عمل درآمد کیږي. د صنعتکارانو په سلابه د هب سپیشل اکنامیک زون د پراخوالي په منصوبو کار کیږي. د صنعتکارانو دپاره د سکیورټي، اوبو، ګیس، بجلی او د کالبد ترقي اسانتیاوې ورکولو باندې کار پیل سوی دی. کراچي ته تر ټولو نږدې ښار کېدو په سبب د سرمایه‌کارانو دپاره په لیډا انډسټریل زون مثالي صنعتي زون جوړو. د دې خیالاتو څرګندونه هغه د وزارت سوګند پورته کولو وروسته د هب د لومړۍ دورې پر مهال ورسنیو ته په معلوماتو کې وکړه. صوبایي وزیر وویل چې د صنعتکارانو د اعتماد د بحالولو او سرمایه لګونکي د سرمایه‌کارۍ دپاره راغب کولو خواته ځانګړې کړنلاره جوړه کړل سي. د چمرام کانګرس د صنعتکارانو په سلابه د انډسټریالایزیشن نوی ماډل معرفي کوو. سرمایه‌کارانو ته په سپیشل اکنامیک زون کې په سرمایه‌کاري کولو باندې تر 10 کلونو پورې به ټیکس کې رعایت ورکول کیږي. د سپیشل اکنامیک زون منصوبې به د راتلونکي کال پورې مکمله کړل سي. ډایرکټر جنرال ګوادر ډیولپمنٹ اتھارټي سیف الله کیتران د هول ټاون بحالي منصوبې لاندې د لوبو د میدانونو د بحالولو د بیلابیلو منصوبو دوره وکړه. هغه د تعمیر لاندې سورکدل ابراهیم فوټبال ګراوند او انګ جان فوټبال ګراوند کتنه وکړه او د ترقیاتي کار پر مختګ د اطمینان څرګندونه وکړه او د وزیر اعلی بلوچستان د هدایتو پر وړاندې کې د ټولو منصوبو د کار معیار او په وخت د مکملولو په باوري کولو زور ورکړي. هغه ویل چې ګوادر نه یوازې په اقتصادي او تجارتي لحاظ ارزښت لري، بلکې د لوبو په اعتبار هم یو زرخیزه سیمه ده چې د معیاري اسانتیا ورکول ضروري دي. هغه په دې امر د خوښۍ څرګندونه وکړه چې جی ډي اے د سېنیټر محمد اسحاق کرکټ ګراوند او بابای بیزنجو فوټبال ګراوند تیزین ورایش مکمل کړی دی. د کوم له کبله چې د روژې مبارکي په دوران کې به دغه میدانونو کې د لوبو هلې ځلې په هروج باندې دي. د اوستمامد ډیپټي کمشنر محمد ارشد حسین جمالي د اوستمامد د تحصیل 8 کوارټر اسپیټال دوره وکړه. د اسپیټال ایم اس ډاکټر عبدالجبار سومرو و ډیپټي کمشنر ته و ولس د ورکول کېدونکو اسانتیاو په اړه معلومات ورکړل او هغه وویل چې په سرکاري اسپیټال کې د ټولو ناروغانو پام ساتل او پر وخت دارو درمل دوام لري. ټول یونټونه چمتو دي، په کوم چې ډیپټي کمشنر د ضلع د ټولو هڅې په ستایلو سره وویل چې د بلوچستان حکومت د روغتیا په څانګه کې د ښه والي دپاره په سرکاري اسپیټالونو کې ولس ته د دارو درملنۍ لپاره شپه او ورځ هڅې روانې دي. د ټول هیواد رنګه په کلات کې هم هندو ورورګلوي د خپل هولي تهوار په روایتي جمع او جوش لمانځي. په کلات کې د هندو ورورګلوي سره سره ځایي خلک هم د هندو ورورګلوي په خوشحالیانو کې شامل دي. د هندو ورورګلوي د رنګونو او د خوشحالیو تهوار هولي په محل هندو ځوانان، لوی مشران او ټول د هولي په رنګ سوي دي. ځوانان پر یو بل هوبه او رنګونه په تسولو خوشحالي لمانځي. ځایي خلک هم تاریخي کالي مندر ته په تګ هندوانو ته د هولي مبارکي ورکوي او د هغوی خوشحالۍ کې ګډون کوي. او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د ځینو مهمو ضلعو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله په امان.